حسین د خوا په دوی کې 1500 ومړه پلانکی راوتی هغې په قصه کې په پای کې نشته کوي چې امام حسین په خپل راوتی په دوی کې 300 ومړه کله امام حسین داسې کار کوي چې اصحابو پسې تور راکاږي دا داسې امام حسین هو دغسې غیرتمن و که دی راوتلی وای دنیا بیا خطر کړی وه مګر کله داسې کار کاوه دی جنګ بلکې هغو جنګ خبره خو ټوله داسې وه چې ورور د دوی روژې وې لمر د کربلا پر تیر سو شدت ډیر سو دوی د اوداسه اوبه او د چشنګ په اوښکې هغوی ممانعت کاوه خیر ممانعت چې کوي امام حسین وفرمایل رضی الله عنه و چې ممانعت کوي مې چښي اوبه واوسئ روژه به تر ماښامه ورسو د تیمم په عوض کې به د اوداسه په عوض کې به تیمم و په دې وخت کې چې شمر ولیدله چې دغه کوي دی نه راوځي موږ سره جنګ نه کوي نو وای شمر لعن حمله وکړه پر هغه خیمې چې امام حسین د بیبیانو سره خپله نیزه په دې خیمه کې بنده کړه خیمه یې څیرې کړه په هغه طرف چې د شمر د ډلې یو اصحابي ورغږ کړه ول شمره نو د امام حسین وژل به البت کوي مګر دومره بې ادبي چې د بیبیانو خیمه څیري او خاندان د رسول د خدای پر میدان وڅیي په دغه دقیقه البته شمر راوګرځاوه مګر شمر د خپله کاره څه لاس نه اخیست دلته خبره بل رقم شوله یو 3-4 کوشنیان لکه حضرت علي اکبر د امام حسین زوی او حضرت امام حسن زوی لکه حضرت زین العابدین د امام حسین زوی لکه حضرت محمود د امام حسین زوی لکه بیبي سکینه ځینې کوشنیان وه چې د یو کال د یو نیم کال د کې وه پر دوی تنده غلبه وه تنده داسې غلبه باندې وکړله چې بیبي سکینې به چغې وهلې اوبه غواړمه او امام حسین به خپل مبارک ژبه په تالو کې د جای ورکړله دغه اصحاب چې د امام حسین سره و د دوی به طاقت نه کېدی ول ای امام المسلمین بیبي سکینه د تنګې مري محمود په سرو ریګو کې لغړي او موږ دلته ناست یو دا زموږ وجدان او غیرت نه قبلوي نو بیا د اوبو پتک راواخیستی مخامخ به مخ پر فرات روان سو لوی رود به یدی مګر د محمد رسول الله کوشنیانو ته چا اوبه نه ورکولې دغه مبارک به راووتی هر اصحابي چې بویار به یو راووتی شمریانو و تمریانو به حمله پر وکړه بیبیانو به تر خیمه ورته کتله هغه جناب یې راغزار کړي نصب یې ورڅیرې کړي یا بیا حلال کړي بل به د خیمې څه راووتی ول زه د بیبي سکینې د اوښکې طاقت نه لرم هغې به ژبه راایستلې وه لکه ماهی په سرو ریګو کې بلغږدله امام حسین به جلاسایی ورکول هیڅ چاره یې نه درلوده عبدالله بن عمر راوتی او زما پلار بې غیرتي نه وه کړې زه ځم یا ګرده قتلوم یا نن اوبه راوړم دو ټول ای عبدالله بن عمره په قتل پسې مه وځه لیکن اوبه راوړه ګونجې اوبه درکړي دی مبارک راووتی دغسې یزیدانو او شمر و تمر لکه د نورو سره چې وکړه دغسې دی مبارک هم په شهادت پسې ورسوه وای دا شهادت داسې اندازې ته راورسېدی چې حتی په آخر کې د کورنۍ څه د حضرت امام حسین د ده مبارک خپل زوی پسې راووتی علي اکبر و وای په دغه ثانیه چې علي اکبر و جنګ ته راوتی امام حسین پر مخ باندې مچ کې و زه اوبه مه راوړه دو زه د خور طاقت نه لرم مور په غېږ کې ونیوی بیبي زینب فریاد کاوه بیبي زینب د امام حسین خور وه فریاد و چغارې کولې نارې وهلې چې ای وراره مه وځه سبا چې د واده شپه هم ده د مبارک کالي اغوستي وه د یو رب اوبو دپاره د کربلا ډګر ته راوتي او کوچنیانو او ښځو او ځوانانو تاسې یوارې کورنۍ اهل بیت محمد رسول الله در په یاد کړئ هغه ساعت و چې امام حسین سیل کاوه چې د علي اکبر پر غاړه یې چاړه ورکېښول او ځیګر مبارک د ده یې ورڅیرې کړي دا څه حال و چې د ده مبارکه مور ورته ولاړه وه او امام حسین رالی د زوی و سر ته کتل او وینې د ده په لاس کې راټولولې ای بېنیازه خدایه
وای په دې آنې واعده کې یوه ښځه پیدا شوله یوه ښځه په دې ځای کې شپني کول را الله اکبر پر علي اکبر وغوړېدل او دا د ده مبارک تک ژړ مخ او سره غاړه په وینو لړلې مچوله وروره خبره د بې طاقتۍ څخه ووتله یو د دې خوا راوتله د شمر او تمر ظالم او د یزیدانو د لشکر د لخوا څخه په شهادت رسېدله و بالآخره دوی ډېر بې طاقته شوله ورته ویې ویل دا مبارک مانجنې ول ای امام حسین دا بیبي سکینه فریاد کړي موږ طاقت نه کېږي په غېږ کې ور واخه شمر دې ور ښکاره کړه ورته دا بیبي لکه ماهی دورې دورې اوړي یو غړپ اوبه ورته ورکړي و دغې بیبي ته موږ یې نه کوو دا بیبي یې په غېږ کې ور واخیستل د امام حسین په غېږ کې وه د روز و خوا چې وړله شمر لور ته ګورئ غشه یې برابر کړي د بیبي سکینې نازکې بیبي پر جګر یې ورکړئ او د جهل مبارک کې ژبه داسې راوتلې وه د تنګې او وینې یې تر خولې راووتلې په دې آنې واعده کې امام حسین چې ورته وکتله مخ پر خیمه یې راوګرځوله بیبي ورته ویل اوبه دې ورکړې ول هو د شهادت اوبه مې ورکړلې هغه په وینو لړلې ذکر سروي بیبي سکینې پروي الله الله دا هغه بیبي سکینې ته بیبي پروي پر منوره دې الله وایي چې دا نه وي نو محمود خو د سره بوځه محمود په غاورو کې لغتې وایي محمود اوبه غواړي ول دا نسم بې ولای ما ته اجازه راکړي چې زه ووځمه زه به ولاړ سمه محمود ته به اوبه راوړمه بیبي زینبې په ګریوان کې لاس ورواچول وروره مه وځه زما د فاطمې زما د بیبي فاطمې زویه زما وروره مه وځه طاقت یې نه لرمه خو نه کېدله محمود چغارې وهلې دشمنانو پر خیمو باندې حملې کولې چې حضرت امام حسین مبارک مخ باندې نقاب و د رسول الله بوی ځینې ولاړې دی رنګ یې د رسول الله و په دې وخت کې چې دی میدان ته ووتی وایي د اسمان کنګرې سرې سولې او په دشتو کې فریاد سو کتاب راوړي ابن جوزي صاحب روایت کوي وایي تر هرې ډبرې لاندې دا د وینو فوارې راپورته سولې مرغانو فریاد کوي وایي په دغه ساعت چې امام حسین میدان ته راوتی د پیریانانو چغې سولې او مختلف نارې په هوا جوړې سولې چې بیتونه په عربي باندې ویله امام حسین و میدان ته راوتی او وی ویل چې او شمریانو و تمریانو زه راغلی یم د پاره د محمود او د بیبیانو اوبه وړمه وخت د روژه مات دی تږي یو ګرمي غلبه را باندې کړې ده شمریانو او تمریانو نږدې راغله و ده ته پرده را وګرځېدل و یو اصحابي ورته وویل ای امام حسین دا مخ دې یوارې لڅکه موږ د رسول الله و مخ ته اوا کېږي چې دا مخ خو دې ووینو خو ما درته وویل چې د دوی رنګونه لکه د رسول سلام دوی وایي په دغه ساعت چې امام حسین دا نقاب پورته کوي وایي د لښکر کې د یزیدانو دغسې چغې سولې چې د هېڅ انسان اوښکې نه درېدلې لیکن قضا چې د خدای ونه ګرځېدله شمر او تمر لئن حمله باندې وکړه د سردار عالم مسیح ستونې استخراغزار کړي بیبي زینبې رالا کړله پر امام حسین باندې وغوړېدله او د بیبي زینبې نورو خوندو راځستله او بیبیانو د خیمو ته فریاد کاوه خپل ګریوانونه یې څیرې کړله اسمان وینې تویولې په عوض کې د سورواله څاڅکي د وینو را روانې سولې د اسمان د خوا څخه په همدې آنې واعده شمر له اینې پر ځګر کښېنستې یو قدم مبارک یې پر ځګر د امام حسین کښېښوی خنجر یې پر راکش کړي پر غاړه ده هر قدر چې راتېر کړي امام حسین ورته ویل زه د دې خوا نه حلالېږم زه محمد رسول الله په دې غاړه کې مچ کړی یم ته ما نسې حلالولی نو شمر او تمر لعنانو حضرت امام حسین پړ مخې په غاورې کې وغورځاوه دی چې پړ مخې ولوېدی خپلې منګولې یې په مځکې پورې جګې کړې ول خدایه د نیکه امت درڅخه واړوې
پندغه آج واحده چې دی ای خدایا د امام حسین پروي خدای د امام حسین د شفاعت پروي خدای د بیبي زینب د سر پوړنې پروي الله دا هغه بیبیانو پروي چې د امام حسین بیبیانې وې او تر خیمې ورته کتله او ویښتان یې پر مخ راځلېدله او په سرورو کې کوه خدایه موږ اولادونه اوس مړ ښځې خدایه وساته د دغه حاله الهي موږ وساته خدایه زموږ پر افغانستان باندې داسې حال مه راوله د کبریا د کائناتو رب د امام حسین پر څټ کې چاړه ور کېښوله او د څټ د خوا د امام حسین سر ور پرې کړي انا لله و انا الیه راجعون په همدغه آن واحده چې د امام حسین ورځ د عاشورې وه د مبارک سر چې پرې سو د اسمانه څخه اوښکې د وینو راتوی سولې او یواری فریاد او نارې شولې ځینې کسانو چې د امام حسین وینې ولیدې او مبارک سر یې ولیدی چې پر مځکه پروت مبارک دوه غاښونه د ثنایا غاښونه و رسول الله ته سوي وه دا غاښونه یې ولیدله وایي شمر له عینې وجې غاښو ته لکړه وروړله ول دا غاښونه عینا لکه د رسول الله داسې دي وای د پیریانانو غږ وسو داسې فریاد وختی چې ایها القاتلون الحسین ای قاتلون د حسین تاسې ته دې وعده وي په عذاب اشد و تنکیلا او په سخت عذاب سره ورونو په دغه آن واحده چې امام حسین و شهادت ته رسېدی څو عجبې پیښې سولې اول څه چې اولیاو د دنیا حضرت رسول علیه السلام په خوب ولیدی په خوب یې ولیدی چې پر مبارک رنګ باندې دوړې ګرزونه پراته وي مبارک سر یې څپوله سر نیولی وي او ولاړي ول یا رسول الله ولې غمګین یې ول امام حسین یې غدار کړی دی العلوي په داسې حال کې دا دوهمه داسې پېښه سوله وایي په دغه حال کې چې امام یارې کربلا ته چرکیلا کوي یارې کربلا ته فکر اوسي امام حسین چې وایي العلاوه وایي یوه خیمه پیدا سوله په دې خیمه کې چغې د بیبي فاطمه زهرا سولې فریاد سو چغې سولې وای اولیاو دا واقعه په نظر باندې کتله چې ویې کتله وای په دې خیمه کې اریت پیدا سوله په دې اریت کې آدم علیه السلام راکښته سو بله اریت پیدا سو نوح علیه السلام بله اریت پیدا سول ابراهیم علیه السلام د انبیا راتلله وای بیبي فاطمه زهرا کتله هلته چې د سر پرې سو دا راولاړه سول په ګریوان کې د رسول الله لاس واچوه چغې کړې ول ای احمده وای محمده زما زویه را کې او تور ته ګورې وای په دغه خیمه کې د آدم علیه السلام ژړاوې وې د نوح علیه السلام ژړاوې وې وای بیبي فاطمه زهرا خپل پلار تر لمن کشاوه تر ګریوان یې خدایه د بیبي فاطمې د چرې ګریوان بروي خدایه خدای موږ د دغسې زحمتو د دغسې تکلیفو وتا ته خدای پر موږ زموږ پر مملکت زموږ پر دین و اسلام موږ پر اولادو او ښځو ظالم مه مسلطه کوه خدای د امامینو پروي وای په دغه آن واحده کې چې بیبي فاطمه زهرا لاس ور واچاو د رسول الله ګریوان ته وای رسول الله اوښکې تویېدې لیکن ورته چې فاطمې غم مه کوه د امت شهیدان مې ډېر سولی وای آدم علیه السلام جلاسایی ورکول نوح علیه السلام جلاسایی ورکول یې مبارکې چغې وهلې داسې واقعام اولیاء ولیدله په دغه آن واحده چې د حضرت امام حسین رضی الله عنه سر یې لا نه و پرې کړی په دې دقیقه کې وایي بیبي فاطمه زهرا ښکاره سوله څیرې کالي اغوستې وه سر یې په خاورو و جارو یې په لاس کې و ول فاطمې څه کوې چې راځې رسولې ول دغه مځکه خو نه کوي ورته پاکه کم اوسې وینې پر تویي ورونو خو دا واقعې مختلفې سولې بیبیانې چې هلته په خیمو کې وې دوی به د غم مړې سوي وای لیکن داسې شان یې په سترګو لیدله دا د روحانیت واقعې لیدلې چې د انسان د طاقته څخه خارجېدلې وروره په دې واقعه کې چې دی مبارک په شهادت ورسېدی هغه کسانو
چې په مرګ د امام حسین لاس پورته کړی وو د چا زارې وچاودې څوک مسخه سوله د سرکوزانو په شکه سول څوک بیزوګیان سوله راویان یې روایت کوي ما دوی ډېرو شانونه پکښې ایښي دي چې اوس دا روایتونه یې بیخي ډېر دي حتی داسې هم پیښه سوله وایي دغه اوس د ماښام خوا سوله هغه کسانو چې د امام حسین د سر په پرې کېدو کې حملې وهلې را حاضر وه هغو تورې پاکولې خپلو خیمو ته نږدې سوله خیمو ته نږدې سو اورلګیتان یې وویل چې دا دغه ولګوي څراغان وایي هغه خیمې به هم اور واخیستوي دا سړي به هم اور واخیستوي داسې سوله حتی داسې پیښه سوله وایي ځینې کسان به چې موږ خو کار نه په لرو د لرې چې داسې ورته کتله وایي دا د ده د سر د پرې کېدو سره سم سترګې ړندې سولې خو اتره چې ورته ګورئ او خلاصوی یې نه حتی داسې واقعې پیښې سولې چې په دغه نن شپه کې رسول علیه السلام چا په خوب ولیدی و یو تش د وینو ایښی و تش د وینو ایښی و مبارک سر یې په خاورو سلایي ورڅخه وه یو یې پر راتېراول دلته راسه ول ته څوک یې ول ما ولا که ستا په لمسي هېڅ کړي ول چېرته ورته کتل دي ول هو وایي دا سلایي مې په دې وینو د امام حسین نه ایستله او د ده په سترګو کې به یې تېره کړله چې به راپورته سهار به په سترګو ړوند و یعنې داسې ساده کار نه دی پېښ شوی چې د ورونو دي نو دا ګمان وي چې دومره عظیمه واقعه پېښه سوله او په دنیا کې به هېڅ نه وي راغلي حتی وایي حیواناتو چې غارې وهلې حتی تر ډبرو لاندې وینې وې حتی دغه د ځنګله حیواناتو مرغانو حتی هورو په جنت کې چې غارې شوروره تاسې نه اوس راسئ د یوې دقیقې دپاره د ماښام د غریبانو هریانې ده ته ووایه چې د کربلا تک تور دشت په وینو لړلی او ماښام وغوړېدی او شمرو تمریانو د بیبیانو خیمې ټولې څیرې کړې وې او د سر پوړنې ځینې کشوله او بیبي زینبه په نازک پوړنې کې ناسته وه ورونو هغه کوچنیان لکه محمود لکه نور وای حتی دا محمود بیخي پر هلته نزی و ناجوړه و تکیه یې کړې وه شمر را الا کړ چې دی پر ځګر وویي په چاړه کې بیبي زینبه باندې وغورځول بس ده خاندان د نبوت ختم کوې نور اصحاب بیا راله شمر یې ځینې ونیوی ول دې مؤمن نو څه کړي دي دا خو ناجوړه دي و علي اکبر داسې مبارک ورته محمود داسې ورته کتله ویې ژړله ول ای شمره زما پلارو اکاګانو دوی خو دې ټول حلال کړله ما پرېږده چې دا کوچنیانو ښځې خو تر یو ځایه ورسوم خو وروره دغه شی زه بالا نور نه وایم تاسو ته چې دغه بیبیانو سره دوی تر کومې اندازې پورې بې احترامي کولې خو په هر صورت داسې مرحله پیښه سوله چې بیبیان یې ولچکان په لاسو کې او پر اوښانو سپرې کړې او کوچنیان ورسره او مبارک د کوچنیانو سرونه لڅ لپړ خو دا د امام حسین سر په خاده پییلی او دا کوچنیان یې وینه او مخ د یزید پر خوا روان شار په شار ورځه چې تاسو د دغه واقعې د تاریخ د نګاه واوري ډېره د وحشتناکه ده خصوصا هغه مرحله ډېره د وحشت ده چې د امام حسین هو سر د یزید و مخ ته وغورځاوه او بیبیان یې ټول په چک ورته ودرېدل وایي د یزید د سترګو څه اوښکې راته ای ظالمانو ما کله ویلي و چې دغسې سر پرې کړي زه خو نه وم خبر چې دا دغسې جناب وي د دې خورنګ عین د محمد رسول الله وي ول محمود ورته اوس چې پرې کوي ظالمه دا وایې خو په هغه دربار کې چې ده شدت ورسره کړی دی کوچنیانو د یزید سره هغه دومره شدت و چې حد ورته حتی وایي د امام حسین یو کوچنی لور وه چې اوس نو بلوغ ته نږدې وه د بیبي زینبه په غېږ په بغل کې ولاړه وه د یزید په دربار کې یو سړی و شنې سترګې وې سور مخې و ډېر بدرنګه بد شکل انسان و یزید چې ویل د امام حسین دغه لور نو ما ګټلې ده ما چې راکړه په دې وخت کې یزید ورته وویل زینبې دا دې څه ده ول دا مې د ورور لور ده ول دا خو زه د خپل قمندان ته ورکوم ده ورته ویل بس ته یزیده بیبي زینبې ورته ویل بس ته یزیده که دې د امام حسن سره وکړه څه مې درته ونه ویل که دې د امام حسین سره وکړه څه مې درته ونه ویل اوس نو غواړې چې دا معصومه نجلۍ دې ظالم ته ورکړې دا خو زه نه در کوم چې ورکړې ده ورته ویل اوه
ستاسې په خاندان کې دوی نر نسو پیدا چې زما سره دلایل ووایي د ټولو سرونه مې ور پرې کړه اوس ته بي بي زینبه د یوې نجلۍ پر سر باندې زما سره دلایل وایي دې ورته وویل زما نورو د خدای په دربار کې لاس نه پورته کوه یزیده زما طاقت نور ولاړی زه اوس بالا لاس پورته کوم نوره ژاړم که دې بله پلاجي نجلۍ ته وکتل دونجې فریاد به رب ته وکړم چې مځکې به پر له ګډو وډې کړم زه به د رسول الله په دربار کې نن سرلس کړم وایي د یزید اوښکې پر مخ راتوی شي ول یا بیبي تا ته څه نه وایم ول هغه خو دوی صبر درلودی چې څه نه ویل لیکن چې بلګشتي دې نجلۍ ته په بد نظر ونه ګورې دا خاندان د نبوت دی نسې کولی چې دغه مؤمنه ده د په لاس ورکړي وایي یزید د سترګو اوښکې راتوی شوې دا کوچنیان یې رانږدې کړې یو یې ځان ته نازوله یو بیخي کوچنۍ بیبي وه د درو یا څلورو کاله وه د امام حسین لور وه دا مبارکه وه یزید نږدې کړه ول بیبي تا ته خې تکلیف نه دی رسولی وایي د بیبي د کوچنیانو خبرو ته ګوره وایي دې داسې وژړله ول یو چا امر کړی زما بابا کې حلال کړي او دونجې ظلم یې را سره وکړي چې زما د غوږو والګانې هم راته وکړه هغه د کوچنیانو د غوږو والګانې وایي د یزید ډېر ترحم پر راغلی د خپل لور والګانې خلاص کړه د جیب په غوږ یې وپېژنه ول ویې ویله بیبي زینبې ول یزیده تا چې څه وکړه ونې کړه ما ته اجازه راکړه بي زینب ویل موږ واستو د نیکه زیارت ته ولا حول ولا قوة الا بالله هغه ثانیه چې دوی پر اوښانو سپرې کړې وې او ګریوانونه یې څري وه او پر مخانو مبارکانو یې ویښتان راځړېدلي وه او کوچني یې چې مانده چې کوچنیان د دوی سره وه او کالي د وینې په لاس کې وه او د مدینې منورې په زیارت راننوتل او د خپل نیکه و قبر ته ودرېدل او بیبیانې کوچنیانې د محمد رسول الله حضور تل غشتې په خاورې کې هغه د محشر ورځ وه هغه ماته وګورئ 1400 کاله بعد تاسې پر ژاړئ د هغه کسانو به څالو چې په هغه زمانه کې د دوی کونډتوب لیدئ او د دوی یتیمې یې لیدله چې ستا زړه اوس ټکور دی ستا زړه پریشانه دی ووایه چې د هغو اصحابو به څالو د هغو بیبیانو به څالو د هغه خاندان به څالو ورونو په هر صورت ما چیرم درته وویل دا دنیا ده تلک الایام نداولها بین الناس البته بیانو د دې بیانو سره یزید ښه وکړله البته د ده سره احسان وکړي دی مبارک یې ونازولي دا د دوی کوچنیان یې ونازوله مګر وروره هغه ظلم خو نو ظلم و چا ظلم ایریږي زموږ نه ایریږي هو ستاسې دي و دې درو څلورو حساسو نقطو ته چې په سر کې مې د حضرت علي کرم الله وجود امام حسن امام حسین بیانونه درته وکړه ایر مو نیسي چې دوستان د خدای و قضا ته د خدای دونجې تسلیم وه او غاړې و خدای ته دونجې ایښې وه او په لاره کې د خدای جهاد کول خدای په لاره کې تسلیمېدل دومره سعادت دی او دا هم واوري وروره نر دې هم واوري چې پر دوستانو د خدای دونجې زحمتونه راغلي وه ښځې دې هم واوري او ښځو غنیمت یې وبولئ چې ارامې ناست یاست په کورو کې ناست یاست پوړنې مو پر سر دي په امنیت کې ناست یاست یعنې دا خاندان د رسول الله در په یاد کړي او کوچنیانو تاسو ته وایم تږي سوي یاست وږي سوي یاست دا ځان ته په خپله فکر پکښې کې ووهئ ورونو تکلیفونه دوی یوړل تندې دوی یوړې غمونه دوی یوړل پریشانۍ دوی یوړې د آخرت اوسایي به زموږ دپاره برابرې کړي او دغه امام حسین به وي دغه امام حسن به وي هغه تږی محمود به وي هغه علي اکبر به وي هغه په دیګر سروی بیبي سکینه به د آخرت په میدان کې ستا په شفاعت باندې اخته وي دا کورنۍ به ستا دپاره راپورته او دویمې دې خبرې ته وګورئ وروره که دوست د خدای نو قضا ته د خدای تسلیم اوسئ نافرماني مه کوئ دا دوهمه برخه او درېیمه برخه وروره په دې حصه کې یو ځلې بیا نظر وکړئ چې ما تاسو ته چېر هم وویله چې قضا د خدای په دعا رجیږي لیکن دوی رد نه کړل دپاره د دې چې د تسلیم علامه ښکاره کړي چې موږ تسلیم یو مسلمانان نو وروره موږ هم تسلیم یو چې مسلمانان یاست اقلا سر که نه ورکوئ لمونځ خو وکړئ اقلا سر که نه ورکوئ د تن فقیران خو مه هېروئ اقلا سر که نسئ ورکولی وروره کونډیانو خو مه هېروئ خصوصا وروره نن ورځ باید زموږ اغنیا
د قدرت خاوندان که یوه افغانۍ لري که نیمه کې هغه یتیمان د کربلا در په یاد په خاطرو د یتیمانو د کربلا د وطن یتیمان نن مه هېروئ پر لاس تېر کړي وروره بیا درته وایم هر څوک کونډیانې لري سبا به ما او تا مړه یو ماندینې به مو کونډیانې وي بل ته به اړو احتیاجي نن په خاطرو د کونډیانو د کربلا د وطن کونډیانې مه هېروئ احسان ورسره وکړئ ورو نن په خاطرو د روحانیت د کربلا د شهیدانو لکه چې تاسو دا دی ما ویلو چې په دغه ورځ زر زر واره قل والله ډېر ثواب لري هر قدر چې مو نور طاعت و ارواحانو ته د دوی د لاسه کېږي ویلېږئ ځکه چې د دوی ارواحان مقدس ارواحان دي دا دی اوس په دې مجلس کې چې کوم تاثیر پیدا کېدی هغه د دوی د ارواحانو تاثیر وروره پاتې سه دې برخې ته چې بالانو د دوی په قصه کې نور مه ګډېږه که نه ما دا لس ورځې به دا بیان تاسو ته کړی اوس به مې ادامه اوس ما نن د لس کتابه کتلي دي په لس کتابه کې مې د هر کتابه څه دوې جوړه کې نه دي بیان کړي مګر د هر کتابه څه مې څلور سوه صفحې دوه سوه صفحې ما برایي کتلي دي مګر ما یې دوې جوړه کې نه کړی بیان ځکه د پار دی چې افراط او تفریط پکښې رانیسي دا باید ومنئ چې خدای تعالی چې اراده سي هغسې کېږي نو هغه طرف هم وروره خدای فضا نه وه کوي ولې دغسې پېښه کړې وه دغه یې اراده وه دا طرف یې هم ورته راوسته برابره کړه موږ هم ارادې ته د خدای تسلیم یو لاکن د دوی رویونو خدای ته شفی کوو درنو ګرانو محترم ګزارو ستاسو نیټه مخ پوره کېدو ده او پس له مازدیګر د لمانځه څخه نو دور نور نشته نعتیه پروګرام لرو تر مازدیګر تر ماښام تر لمانځه پورې یعنې هغه کسان چې نعت ان حضرت سلام پورې امامینو پورې نعت لري زده دي البته بیا نو مخلصان تر سهاره پورې هم ځینې ورونه دلته ذکر او نور شان لرو ستاسو نیټه پای ته رسېدونکې ده یو د زړه د کومې د اخلاص التجا و دربار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفرنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إلهي فنظر برحمت فرمولا جزاء نظر وقت إلهي د فضل کرم دروازې روانې خلاص کړه یا الله خدای زموږ د دور او زموږ د ختمو او د ذکرو ثواب و ارواحانو ته د امامینو سیدینو شهیدینو ولېږه یا الله و شهیدانو ته د کربلا ولېږه الله الهي په خاطر د شهیدانو د کربلا موږ پر ایمان مستقیم ولره پر دین قرآن مستقیم ولره الهي په برکت د بیبیانو د کربلا زموږ هم ناموس ستر راغونډې که الله الهي په برکت د یتیمانو د کربلا زموږ اولادونه دی چې مې د فقر وساته الله خدایه ناجوړیانو ته مو شفاوي راله راکړه الله په برکت د هغه شهیدانو خدایه زموږ د دور مخلصان انډیوالان خدایه که مړه چې خدایه ویې بخشه که غایب و مسافر چې خدایه هغو سره مدد و کومک وکړو خدای زموږ د ورونو دلته چې حاضر و حاجتونه مراده سره که دنیا و آخرت مرا ساته که دین مرا وساته اسلام مرا وساته قرآن مرا وساته مملکت مرا وساته الله ستا دا فتوم وساته یا الله ستا د بلیات وساته خدای د زلزلو مو وساته د غرقو مو وساته د طاعون مو وساته د نابوبر یخو د نابوبر افجالو فتنو مو وساته او په عین حال کې خدای دعا درته کوو چې د افغانستان مملکت له هر ظالمه سره هسې موږ پامان ولې وروره که ظالم راشي نو به زموږ ښځې هم دغسې خدای اردو د افغانستان چې په هر ځای کې دي عسکر زموږ وروڼه دي خدای سالم یې ولره خدای جمهوریت د افغانستان خدای دوامداره ولره خدای رئیس د دولت او د هغه ملګري و طاعت و بندګي و قرآن و عبادت ته و فکر که او ژوند ورته ورکه خدای د افغانستان سرنوشت دپاره یو سعادت پرېږدي خدای او دغه ورونو چې دلته راغلي په دې یخ او دغه خوندې خدای په برکت د امامینو سیدینو شهیدین دنیا و آخرت مو خدای راسم کړي خدای د دنیا او د آخرت حاجتونه مو راته راکړي خدای وصلى الله تعالى على خير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين کتابه کې مې د هر کتابه څه دوې جوړه کې دي بیان کړي مګر د هر کتابه چې مې څلور سوه صفحې دوه سوه صفحې ما برایي کتلي دي مګر ما یې دوې جوړه کې نه کړې باید ځکه د پار دی چې افراط او تفریط پکښې رانیسي دا باید ومنئ چې خدای تعالی چې اراده سي هغسې کېږي
نو هغه طرف هم وروره خدای فضا نه وه په یې ولي دغسې پېښه کړې وه دغه یې اراده وه دا طرف یې مور ته راوسته برابره کړه مور هم ارادې ته د خدای تسلیم دي لیکن د دوی روی نو خدای ته شفیع کوو درنو ګرانو محترمو ګزارو